السلام علیکم د ګلف ټایم مینوالو زیم نزار یوسفزی په یو ځانګړې خپرونه کې مو هر کله کوم نن د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر ډېر لوی شاعر ادیب ښاغلی اکمل لیونی را سره مېلمه دی. خوشحاله یو چې اکمل لیونی نن زموږ سټوډیو ته راغلی دی. هغه سره به هغه د ژوند په اړه د هغه د فن په اړه د هنر په اړه خبرې اترې کوو. اکمل بابا ستړي مه شئ، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. خوار مو شئ. مننه مو کوم چې دلته راغلی. آباد اوسئ. څنګه یې؟ خیر دی، بالکل خیر. ته خو د اماراتو پښتو ادبي ټولنې مېلمه به دلته کې مشاعرې ته راغوښتوي که نه؟ جی بالکل. څنګه مشاعره څنګه وشوه؟ مشاعره خو ډېره ښه وه ښه او ډېر ښه پوهه خلک پکې ناست وو. ښه بل دا وه چې تر اخره پورې ناست وو. ښه او اکمل بابا که دا راته ووایي چې ستاسو د کلي نوم سره تاسو د کومې علاقې سره تعلق ساتئ؟ زموږ مینوال به لږ تاسو موږ کلي نمردان ضلع کې کاټلنګ علاقه کې او شموزو کلي دی زمونږ، شموزو او یو تاریخي کلي دی. او شموزو خو ډېر تاریخي کلي دی. په غره کې دننه دی، غر راته نږدې دی. او ګرمۍ کې پکې ګرمي هم ډېره نه وي، په یخنۍ کې پکې یخني هم ډېره نه وي. تا سبق ویلی دی؟ ما خو سبق داسې نه دی ویلی، خو زه چې کله شاعري خو ما سره یو ځای پیدا شوې چې زما ذهن ته به څه رالو نو ما به قلم هغه وخت سره پنسن و او کاپي به مې ګرځوله چې څوک تعلیم یافته ملګری به مې وموند، ما به ورته ویل چې دا شعر زما نه هېرېږي، دا ماله ولیکه. دغه سره څه سلسله تېرېده. بیا ما ته چا مشوره راکړله چې یاره که ته دې سکول ته ځې راځې او دومره وشي که ته پښتو دا خط لوکس زده کړې نو ښه به وي. نو تقریبا چې زه د 14-15 کالو عمر وم چې په دغه کې ما یو 2 کاله سلسله دا جاري وساتله چې کله په وخت تلې کله ناوخته تلې، خو سکول ته تلم راتلم به. او ما د پښتو لیک لوست شکر الحمدلله زده کړ. څو کاله سکول ته لاړې بیا نو؟ یو 2 کاله به تللی وم. اوس پښتو لیکلی لوستلی شي؟ بالکل له خیره سره. او ستاسو عمر څومره یې اندازه؟ زما عمر نن سبا به تقریبا چې څه 9 د پاسه 18 کاله وي. 18 کاله عمر دی ستاسو؟ اچھا تا ته یادېږي چې لکه تا شاعري د څومره عمر چې شاعري شروع کړه؟ نو ما خو تا ته اول عرض وکړو چې دا خو د ما سره تقریبا چې پیدا شوې ده او دا هغه وخت سره به هغه عوامي شاعري به ورته مونږ وې که نه، روبایانې به راته پکې ډېرې اسانې وې، چاربیتې، لوبې، ټپې، حمدونه، نعتونه دا به م لیکله. نو زما خیال دی چې زما عمر به 15 کاله و چې دغه وخت کې ما یو کتاب چاپ کړی و، 100 ګلونه نوم یې و. 100 ګلونه؟ نو تا ته خپل چې ابتدایي کومه ستا شاعري وه اولنۍ، تا ته یاد رسه داسې؟ او ډېر څیزونه پکې یاد دي راته پکې. نو به تاسو عشقیه شاعري به دې کوله، نعتونه به دې لیکل؟ نو عشقیه صحیح به هم وه، نعتونه به مې هم لیکل، چاربیتې زیاتې به پکې، چاربیتې روبایانې چې مونږ ته وایو، په دغه شکل کې به شاعري پکې ډېره زیاته وه. هغه دور داسې و چې زموږ مشرانو شاعرانو به هم پخوا چې به د حجرې مجلس و اکمل بابا نو ستاسو خیال ټپه به وشوه، بیا به چاربیته وي یا به روبایي وه بیا چاربیته به وي. زموږ خپله حجره کې به مونږ هم دغه شانتې منګې او ستار به وو او زموږ نه مشران کسان به مونږ سره په خپله هم پکې هغه کیسه اخیستله. تاسې چې ته موسیقۍ سره دې کوشش کړی وی به هغه وخت سره؟ هغه وخت سره خو به م وی، او بیا زما خیال دی چې ما پېښور ته چې به زه ډېر تلم راتلم نو دې پېښور کې اول چې کله کیسټې راووتلې نو پېښور د کیسه خانه شاته کباړي بازار دا ډېر مشهور و او دې کې به ټیپونه کیسټ هم خرڅېدې او دا فنکاران چې به څومره و د هغه وخت سره نو دا به هم پکې ګرځېدله، ما به اورېدله او زما هم شوق پیدا شو چې د هغې کې مونږ یو لکه نږدې کلیواله به ورته ووایم، هغه د کیسټو دوکان و، نو ما هم 2 کیسټې کړې وې د موسیقۍ سره، د رباب او هغه کیسټ شته که چې نو کېدای شي چې پیدا شي، خو ما یې څه خاص شوق نه دی ساتلی چې هغې کې نو سره خپله شاعري دې پکې ویلو که نور؟ خپله شاعري 2 کیسټې یې کړې وې د موسیقۍ سره. او ستاسو پلار به څه کار کوه؟ زمونږ پلار جی مونږ ډېر وړوکي وم چې ما چا وفات شو، د هغه دغه خوږوالی او دغه ما نه دي لیدلی، په ذهن کې مې هم نه راځي چېرې د هغه څېره څنګه وه، خو زمینداره پیش سړی و، زمیندار سړی و. او مورکۍ مو تقریبا چې 8 کاله به کېږي چې وفات شوی ده.
اتا واده کړی دی او جی څو بچی دي خیر زما 3 بچی دي 2 لونه یو زوی نو په بچو سبق وای بچې مې یو هغه سبق ویلی دی د اتم پورې ها او اوس کاټلنګ تحصیل شوی دی ها نو په هغې کې د کلاس 4 په حیثیت نوکري کوي ها نو ولې بچو باندې سبقونه وډول دي نو زما خو خپل شوق خو بس د هغوی هغه داسې و چې په زور ویل کې ویلو نو هغه نو تاسو خو چې شاعر ادیب سړی کتابونه دې ولوستل مشاعرو ته لاړې په ټول وطن کې وګرځېدې په کار ده چې تاسو ډېر احساس و چېرې د تعلیم ستا نشته یا په خپلو بچو سبقونه ویلي په منځ کې خرنډ څه شی راغی زه په دې ځان پوهېږم هېڅ تغم پکې نه و ځکه چې ما مزدوري هم کوله چې هغه وخت سره او هغه زوی ته به مې خامخا وی چې بلکل به مې په پابندۍ به مې بوته سکول ته او به مې چې دا سکول خامخا ووایه ځکه چې مونږ نه دی ویل مونږ پسې ډېر خفه یو نو هغه اتم پورې تعلیم وکړو بس بیا یې راته اړي واچوله اوس خبرې او خامخا به خفه وي ځکه چې یو سړی کلاري کې په محکمه کې او بل د هغه نه کشر وي د هغه پکې بابو وي او دی پکې کلاس پوري او د خپل کلیوال ژوند هم څه یادونه یا کلیوال ژوند خو پخوا ډېر خوږ و شر و غوبل و اجره وه جومات و او زمونږ کلیوال ژوند خو ډېر خوږ و ځکه چې د شپې کومه ما هلکواني چې به کوم په هغې کې به هغه لوبې وې کت کبډي به پکې وه داسې نور زړه سپلی او دا لوبې به مونږ سره غوږۍ کې د شلغاتې به و شلغاتې به پکې وو چوپیدار به مونږ وچواړو او دا ټولې لوبې به پکې وې بیا تاریخي لوبه مخه چې کومه وه هغه هم زموږ تاسو مخه ویښته کېږي او بلکل تاسو صوابۍ ته به درتلو که نه هغه هم وه بیا زیات نه زیات پکې د زمونږ کلي خو په غر کې دننه دی نږدې دی خو للمه ده او بیا بار چې کوم د خلکو نیریز مه کوي پټي وو په هغې کې چې کله د ګاڼو رواج شي ورو شي ګني خلکو وکرل او ګاڼې به د شپې تلو او بیا به راتلو ګني به چوپله ګوړې به خوړلې چوپله ګوړې به خوړلې بیا زمونږ کره د نیکه د وخت یو ریکاټي باجه وه چې هغې کې به ډېر ښه وخت به د خلکو تېرېده هغې کې به کومې سندرې غږېدې هغې کې به ډېرې ښې ښې تاسو یاد دي چاربیتې او لکه د مظفر آواز سبزعلي خان آواز سبزعلي خان آواز خانزاده آواز داسې ډېر ښه آوازونه پکې وو نو هغه به مونږ د ځان سره واخیستل ډېر ملګري به ګاڼی ته به موړله او د شپې به وغږېدله که به مونږ به شپه وکړله نو هم او که نه بیا په شپه کې را روان او بیا ریډیو هالنډ ریډیو ډیلي نه به د پښتو سندرې راتلې هغې ته به خلک ناست وو او بلکل یاد شي او بلکل بیا ریډیو را چې ته کم کوزو زمونږ کلي کې یو ملګری و دا زمونږ کلي کې رحیم الله یوسفزی چې کوم دی دا ستاسو د کلي دی دا زمونږ د کلي دی او دا صوبهدارۍ نه چې پنسن واخیسته د اول ریډیو راوړی و ریډیو راوړی و یو لویه حجره وه خلک به ترې راجمع کېدل هغې کې داسې دړې په دړې وې چې د ماسدیګر مونځ به وشو نو پښتو به وه نو هغه به بره په دړه پروت په میز باندې مونږ به ورته ښکته په قطار کې ناست وو او ډېر خوند به یې کوو د هغې نه پس بیا به درې ریډوان رور هم راووتلو چې زمونږ دغه حجرې ته چې ته راغلی یې بلکل دې کې دغه بړ چې ولاړو نو مونږ چې به د غره نه رالو د وښو نه نو 12 نیمې بجې به پښتو وکړه نو هغې ته به خلکو خاص په هغه دړه کټونه میرلي وو او 12 نیمې بجو نه چې به پښتو شروع شوله لکه پل ربي میر احمد شاه دا چې به دواړه کله وو نو دوی به خلکو ډېر انتظار کوه حجره به ډکه وه او هغه به هغوی د ورځې غرمه کې به چاربیتې او د شپې به بمبو ته بدله وی کیسه که نه چې هغې ته به ډېر خلک په شوق باندې ناست وو او بلکل دغه حجرې به ډکې ستاسو هغه حجره په خپل ځای شته ستاسو په دې کلي خو جي ټي روډ هم نه دی تللی نو ستاسو هغه کلیوال ژوند چې کوم دی هغه د نوي دور د تقاضو متاثره کړی دی که نه په خپل ځای ولاړ دی اوس هم هغه مینې د خلکو یو بل سره زمونږ کلي کې ډېر روایات داسې دي چې هماغه زاړه دي ځکه چې زمونږ دغه شپږ سوه کوره کلي دی دې کې جومات یو دی بیا حجرې خو پکې په نورو محلو کې ډېرې دي خو کومه زمونږ محله چې کومه ده غاله خیلو ته مونږ وایو په هغې کې واحد یو حجره ده او د هغې سره ډېر تاریخي ځایونه دي ځکه چې زمونږ د حجرې نه ښکته یو لوی ډاک دی کله چې هغه هم خادي نو ګاډي اکثر ټول کلي ګاډي هلته ودرېږي بیا یو اثار قدیمه چینه ده بلکل لیدلې تاسو لیدلې ده چې دغه هم زمونږ د مشرانو د یاد هم نه ده نو دا خو پکې ډېر د لیدو قابل ځایونه دي بیا زمونږ بازار یو د لارو م یوه وي چې د کلي په یو سر کې د وړوکي نه تپوس وکړه چې یاره هغه بل سر کې سړی دی پلانکې کاکا پلانکې لالا دا به څوک
نو هغه به سره لاړ شي او هغه ته معلوم وي. نو ستاسو خپل اشعار غوبل خپل اجرا خپل ارسم په خپل ځای باندې خپل ځای دی بالکل. اوس خو ترې شري دي که نه غوبلې خو ختمه شوې. خبر لنډ شاید تاسو نه کوم بیا دماغ نو دا راته وایي چې تاسو اوس چې کوم زلمی دي هغه د غزړې لوبي سوکې تاسو په کلی کې لکه کبډي شو اتتی شو یا تاسو کوم لوبونه منوازه یا مخه سوکې اوس دا کې صرف یو کبډي لوبي کیږي ها او مخه خو عام لوبه ده او دا خو مونږه تقریبا هغه اوس په ټیمانو باندې تقسیم کنه میچ ته او نمایش ته نو مونږ ثوابه ته نو ثوابه والا مونږ کلی ترازی نو دغه دوه درې روایت خو پکې ماغه شان ژوند دي. نو مینوالو وخت شوی دی یو لنډ شاندمي یو لنډ شاندمالو موږ سره اوسئ ډېر زر راځو.